له نن نه تقریبا 200 کاله مخکې د امریکا، انګلستان، جرمني او فرانسې په شان هیوادونو کې هم خلک د ښځو له عصري تعلیم سره مخالف وو او دا یې د خپل فرهنګ او مذهب سره په ټکر کې ګاڼه. هغه وخت اسلامي هیوادونو لکه سعودي عربستان، مصر او عراق کې خو بیا خلک په ډیر شدت سره د ښځو د عصري تعلیم په خلاف راپاڅېدل او دا یې د خپلې عقیدې، فکر او فرهنګ خلاف کار وباله. کټ مټ په همدې شکل په هغه زمانه کې په افغانستان کې هم د ښځو د تعلیم په خلاف اعتراضونه او پاڅونونه وشول. حتی د همدې پاڅونونو په مقابل کې دولتونه هم راچپه شول. خو پوښتنه دا ده چې دغو اسلامي او غیر اسلامي ملکونو د تاریخ په اوږدو کې اخر څه داسې وکړل چې هلته د ښځو له عصري تعلیم سره مخالفتونه او حساسیتونه بالاخره ختم شول. خو په افغانستان کې هماغه پخواني مخالفتونه اوس تر دې حده رسېدلي دي چې 100 کاله بعد هم په دولتي سطح باندې په ښځو باندې له 6م صنف نه پورته تعلیم بند شوی دی. راځئ نن په دې ویډیو کې د ښځو د عصري تعلیم په سر باندې د روان جنجال تاریخچه راوسپړو او ځان په دې هم پوه کړو چې د ښځو له عصري تعلیم سره د مخالفت اصلي وجه څه ده. افغانستان دا وخت په ټوله دنیا کې یوازینی هغه ملک دی چې له 6م صنف نه پورته د ښځو تعلیم پکې بند دی. خو دلته د ښځو د تعلیم مسله دومره ساده هم نه ده څومره چې په نظر راځي. د دې تر شا بېلابېل تاریخي مسایل پراته دي او تر څو چې موږ او تاسو په دغو تاریخي مسایلو باندې پوه نه شو دا موضوع به راته همداسې ګونګه ښکاري. اصلا د اسلام له راتګ نه مخکې د اوسني افغانستان بېلابېلې ساحې د مختلفو ژبو، فرهنګونو او مذهب لرونکو خلکو لخوا اداره کېدلې، لکه په ځینو ځایونو کې زردشتي، ځینو ځایونو کې هندویزم او په نورو ساحو کې بیا بودیزم مذهبونه رواج و او دا وخت خلکو یوازې په خپلو مذهبي برخو کې تعلیم کاوه او نور هیڅ ډول تعلیم نه و موجود. دا مسله په نوره دنیا کې هم په همدې شکل روانه وه. خو کله چې په 9مه پیړۍ کې افغانستان ته د اسلام دین راورسېده، خلک مسلمانان شول، نو په مستقیم ډول د پخوانیو مذاهبو تعلیمات یا زده کړې پرېښودې او په ځای اسلامي زده کړې شروع کړې او دا لړۍ همداسې روانه وه. تر ډېره وخته پورې په افغانستان کې یوازې اسلامي زده کړې رواج وې او په نور برخو کې تعلیم نه و موجود. بالاخره په 1815 کال کې امیر شیر علي خان په افغانستان کې د رسمي او عصري زده کړو لپاره یوازې 2 مکتبونه جوړ کړل. په دې کې یو مکتب د ملکیانو لپاره او بل د نظامي زده کړو لپاره جوړ کړی شو. خو په افغانستان کې عصري تعلیم هغه وخت په رسمي ډول شروع شو چې په 1903 کال کې امیر حبیب الله خان په کابل کې د حبیبیه په نوم یوه لیسه جوړه کړه. دا وخت په ټوله دنیا کې عصري تعلیم ته د خلکو توجه اوښتې وه او دولتونو کوششونه کول چې په خپل ملکونو کې عصري زده کړې رواج کړي. له همدې وجې په 1919 کال کې چې کله غازي امان الله خان واک ته ورسېده نو سمدستي نه یوازې د نارینهو لپاره بلکې د ښځینهو لپاره هم په تعلیم باندې ټینګار وکړ. غازي امان الله خان په 1920 کال کې په لومړي ځل په کابل کې د ښځو لپاره د مستورات په نوم یو مکتب جوړ کړ. له همدې سره په ښځو او نارینهو باندې ابتدایه زده کړې هم اجباري کړې. همدلته په افغانستان کې د ښځو له مکتبونو سره په لومړي ځل مخالفتونه هم پیدا شول او دا ځکه چې د افغانستان په تاریخ کې په اول ځل یو داسې کار په خلکو باندې جبري کیږي چې له دې مخکې په اړه هیڅ اوریدلی هم نه و. نو په همدې خاطر په 1923 کال کې ځینې دیني عالمان غازي امان الله خان ته ورغلل او ته غوښتنه وکړه چې په کابل کې جوړ شوی د ښځو مستورات ښوونځی نور بند کړي او دا ځکه چې عصري تعلیم او د ښځو تعلیم په ځانګړي ډول په اسلامي شریعت کې نشته. غازي امان الله خان که څه هم کوشش وکړ چې دیني عالمان قانع کړي چې اسلام د ښځو له تعلیم سره کوم مشکل نه لري. هغه د مکې، مدینې، مصر، بغداد او هندوستان مثالونه هم ورکړل چې هلته په اسلامي ټولنو کې ښځې مکتبونو ته ځي، خو دیني عالمانو بیا هم د مستورات ښوونځي په بندېدو باندې ټینګار کاوه. بالاخره غازي امان الله خان مجبور شو چې د یو څه مودې لپاره د ښځو دا مکتب بند کړي، خو د لږ وخت تېرېدو وروسته یې بیرته خلاص کړ او په دې مکتب کې ځینې داخله شوي نجونې ترکیې ته د تعلیم لپاره ولېږلې او له دې سره جوخت یې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې نور مکاتب هم خلاص کړل. خو همدې مسلې غازي امان الله خان ته لوی سرخوږی پیدا کړ. داسې سرخوږی چې بالاخره په ضد باندې خلک راپاڅېدل او په نتیجه کې غازي امان الله خان مجبور شو چې وطن پرېږدي او په ځای یو دیني عالم حبیب الله کلکانی واک ته ورسېږي.
حبیب الله کلکاني په افغانستان کې 9 میاشتې واکمني وکړه او په دې موده کې د عصري تعلیم ټول مرکزونه بند کړي وو. ورپسې نادرخان واک ته ورسېد. هغه چې د ښځو د تعلیم په اړه په افغانستان کې د مذهبي خلکو له حساسیت نه خبر و، د څه وخت لپاره د ښځو مکتبونه ټول بند کړل. ورپسې محمد ظاهر شاه واک ته ورسېد او هغه د ښځو او نارینهو لپاره ځینې پالیسیانې اعلان کړلې. خو کله چې محمد داود خان د ظاهر شاه په واکمنۍ کې صدر اعظم شو، نو په ټول افغانستان کې مکتبونه بیرته خلاص کړل. او هغه وخت چې په 1983 کال کې داود خان په بشپړ ډول واک ترلاسه کړ، نو هغه په پراخه کچه د ښځو د تعلیم ملاتړ وکړ. په معارف وزارت کې د ښځو لپاره یو ځانګړی انسټیټیوټ جوړ کړ. محمد داود خان که څه هم تعلیم په ښځو باندې اجباري نه کړ، خو په ټول افغانستان کې د ښځو د تعلیم لپاره عامه پوهاوی وکړ او خلک یې پوه کړل چې د ښځو تعلیم او عصري تعلیم په ټولنه کې څه ارزښت لري. په دې دوره کې ډیرو نجونو او ښځو د افغانستان په بېلابېلو ساحو کې تعلیم حاصل کړ. خو کله چې په 1978 کال کې خلقیان د یوې کودتا له لارې واک ته ورسېدل، د ښځو د تعلیم لپاره د داود خان پلان همداسې پاتې شو. خو خلقیانو هم د ښځو د تعلیم لپاره یو لوی اقدام وکړ او هغوی د نارینهو سربیره په ښځو باندې هم تعلیم یو ځل بیا اجباري کړ. او پوهیږئ په همدې دوره کې د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو زیاتې ښځې په مکتبونو کې شاملې شوې. حتی تر 1990 کاله پورې په افغانستان کې د زده کوونکو 40% نجونې وې. د نجونو د تعلیم په اړه د خلقیانو همدې پالیسۍ د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې حساسیتونه هم راوپارول، چې له هغوی نه یو هم په هرات ولایت کې د محمد اسماعیل خان په مشرۍ یو پاڅون و. که څه هم محمد اسماعیل خان په دې پاڅون کې د ځمکو د فرمانونو په خلاف هم غږ پورته کړی و، خو هغوی په دې هم تاکید کاوه چې په خپله ټولنه کې د ښځو عصري تعلیم نشي زغملی او دا زموږ د فرهنګ نه جدا خبره ده. له دې وروسته په 1992 کال کې د صبغت الله مجددي او برهان الدین رباني په دوره کې بیا د ښځو تعلیم بیرته محدود کړی شو او بیا له 1996 نه تر 2001 کاله پورې د طالبانو په اوله دوره کې هم د ښځو تعلیم په بشپړ ډول بند و. هغه وخت طالبانو خلکو ته ویل چې په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي له امله دوی نه غواړي چې ښځو ته د تعلیم اجازه ورکړي. او له 2001 کال وروسته د جمهوریت په وخت کې د ښځو تعلیم یو ځل بیا په پراخه کچه شروع شو. مکتبونه خلاص شول، پوهنتونونو ته د ښځو تګ آزاد شو او بېلابېل نور تعلیمي مرکزونه هم د ښځو لپاره جوړ کړی شول. او په 20 کلونو کې میلیونونه ښځې او نجونې له مکتبونو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي مرکزونو نه فارغې شوې. خو په 2021 کال کې چې طالبان بیرته واک ته راستانه شول، دوی په مطلق ډول په افغانستان کې له 8م صنف نه پورته ټول تعلیمي مرکزونه د ښځو لپاره بند کړل او یو ځل بیا ښځې او نجونې له تعلیم نه محرومه شوې. نو له دې ټولو معلوماتو داسې ښکاري چې د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د ښځو د تعلیم مسله له ډیرو خنډونو او چیلنجونو سره مخ شوې ده او د دې تر شا څو مهم عوامل دي. په همدې اړه په 2015 کال کې شوي د ریسرچ 8 داسې عوامل ښودلي دي چې له امله د ښځو د تعلیم مسله د تاریخ په اوږدو کې همداسې حساسه پرېښودل شوې ده. مثلا دلته یاده شوې چې افغانستان ته عصري تعلیم ډېر ناوخته راورسېده. دا په دې معنا چې په ټوله دنیا کې عصري تعلیم د 18مې پیړۍ په اخره کې یا د 19مې پیړۍ په اولو کې شروع شو، خو افغانستان بیا عصري تعلیم په ډېر محدود شکل سره د 20مې پیړۍ په نیمایي کې پیل کړ او له هغې وروسته هم په ټاکني شکل مخ ته لاړ. نو د اسلامي زده کړو نه ورهاخوا د عصري زده کړو شروع کول او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره یې عامول د افغانستان د خلکو لپاره نه یوازې نوې مسله وه، بلکې خلکو ته د خپل فرهنګ په خلاف هم ښکارېدله. نو په همدې خاطر یې په مقابل کې حساسیتونه او مخالفتونه هم پیدا شول. خو په هغه زمانه کې د ښځو د تعلیم په مقابل کې دا حساسیتونه او مخالفتونه یوازې په افغانستان کې نه و موجود، بلکې د دنیا په ډېرو ملکونو کې په همدې شکل وو. حتی امریکا، برطانیه، فرانسې او جرمني کې هم خلکو د ښځو عصري تعلیم د خپل فرهنګ خلاف ګاڼه. په هغو ملکونو کې هم د ښځو لپاره یوازې مذهبي تعلیم ته اجازه ورکول کېدل او نورې زده کړې ورته نه پرېښودل کېدلې. په دې تحقیق کې ویل شوي چې په امریکا کې تر 19مې پیړۍ پورې ښځو ته اجازه نه وه چې مکتب ته لاړې شي. نو له دې معلومیږي چې په ټوله دنیا کې له عصري تعلیم او بیا د ښځو له تعلیم سره مخالفتونه او حساسیتونه موجود وو، خو د دولتونو د بېلابېلو کړنلارو یا پالیسیو په اساس د وخت په تېرېدو سره دا حساسیتونه راکم شو او بالاخره ختم کړی شو.
مثلا مصر په هماغه 18مه پیړۍ کې په دې وتوانېده چې د یوې ګټورې پالیسۍ له لارې د عصري تعلیم او د ښځو تعلیم په اړه د خلکو ذهنیتونه جوړ کړي. هماغه وخت په مصر کې هم خلکو د ښځو له تعلیم سره مخالفت ښوده، خو د مصر دولت په مدرسو کې له مذهبي زده کړو سره سره عصري زده کړې هم شروع کړې. قرار د ښځو په اړه شعارونه هم جوړ کړه. مثلا ویل به یې چې یوه تعلیم یافته مور کولی شي یوه قوي اسلامي ټولنه رامنځته کړي. له دې ډول شعارونو سره د خلکو ذهنیتونه د ښځو د عصري تعلیم په اړه جوړ شول. دولت هم د ښځو د تعلیم لپاره زمینه برابره کړه. له همدې سره په مصر کې د ښځو د تعلیم په خلاف مخالفتونه او حساسیتونه په قرار ختم شول او د ښځو تعلیم پکې په فرهنګي لحاظ ومنل شو. همدارنګه سعودي عربستان بیا هغه ملک و چې د ښځو د تعلیم په اړه پکې حساسیتونه او مخالفتونه تر ډېره وخته پورې همداسې روان وو. خو کله چې د 1950 کال نه تر 1980 کلونو ترمنځ د ښځو د تعلیم لپاره ځانګړی سیستم او چوکاټ جوړ کړی شو او ټول واک مذهبي عالمانو ته وسپارل شو، نو د ښځو د تعلیم لپاره عامه پوهاوی شروع شو. په ټولنه کې د ښځو د تعلیم د ارزښت په اړه خلکو ته معلومات ورکول شول او بالاخره په سعودي عربستان کې هم د ښځو عصري تعلیم په بشپړ ډول نارملایز شو. خو په افغانستان کې د ښځو له تعلیم سره بېلابېل حساسیتونه او مخالفتونه بیا د څو دلایلو په اساس همداسې په خپل حال پاتې شول. مثلا په افغانستان کې چې څنګه عصري تعلیم او د ښځو د تعلیم لړۍ شروع شوه، ورسره جګړو هم زور واخیست او همدې جګړو هیڅ نظام ته دا فرصت ورنکړ چې د ښځو د تعلیم لپاره په ټولنه کې زمینه سازي وکړي او یا لږ تر لږه په قرار د ښځو د تعلیم لپاره د خلکو ذهنیتونه آماده کړي. نو له دې ښکاري چې له یوې خوا افغانستان ته د عصري تعلیم او د ښځو د تعلیم مسله ناوخته راورسېدله او له بلې خوا په افغانستان کې جګړو دا مسله نوره هم له مشکلاتو سره مخ کړه. مثلا افغانستان کې چې غازي امان الله خان په 1921 کال کې د ښځو د تعلیم په اړه کوم کوششونه شروع کړل، سخت مخالفتونه او حساسیتونه په مقابل کې را پیدا شول او بالاخره نتیجه دا شوه چې نظام راچپه شي. د همدې ویرې له امله له امان الله خان وروسته نورو دولتونو هم په دې مسله باندې ډېر تاکید ونه شو کړی. تقریبا 50 کاله وروسته چې بیا داود خان په 1983 کال کې د ښځو د تعلیم په اړه عامه پوهاوی شروع کړ او غوښتل چې د نورو اسلامي ملکونو په شان دلته هم په دې اړه د خلکو ذهنیت سازي وشي، نو افغانستان کې له همدې وخته جګړې شروع شوې او هغه جګړې دومره اوږدې او پراخې شوې چې د ښځو د تعلیم په اړه عامه پوهاوی پکې اصلا له لومړیتوبونو نه ختم شو. له دې ورخوا دا مشکلات هم و چې په یو نظام کې به د ښځو مکتبونه خلاص شول او په بل نظام کې به بیا بند شول، ورسره به د ښځینه او استادانو کمبود هم را پیدا شو. همدارنګه په افغانستان کې غربت هم د دې لامل شو چې د خلکو دلچسپي د ښځو له تعلیم سره راکمه شي او تر ټولو مهمه دا چې په افغانستان کې د لسګونو مشکلاتو له وجې په تېرو 100 کلونو کې د ښځینه مکتبونو لپاره داسې ودانۍ هم جوړې نه شوې چې کورنۍ د تعلیم په اړه ډاډمنې شي او نجونې پکې په آرام زړه سبق وویلی شي. نو همدا هغه ټول دلایل دي چې په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې د ښځو د تعلیم د نارملایز کېدو مخه ونیوله او لا تر اوسه هم د ښځو د تعلیم سره د خلکو ذهنیت په سم ډول نه دی جوړ شوی. او تر ټولو مهمه بیا دا ده چې په اوس وخت کې هماغه خلک په افغانستان کې واکمن دي چې د تاریخ په اوږدو کې د ښځو له تعلیم سره تر ټولو زیات مخالفت ښودلی دی. خو راځو دې پوښتنې ته چې ولې افغانستان په اوسني دور کې د ښځو تعلیم ته له پخوا ډېر ضرورت لري؟ یعنې که د افغانستان په څېر یو هیواد کې په اوسنیو شرایطو کې ښځې له تعلیم نه له دې وروسته هم محرومې شي، نو د افغانستان په آینده باندې به څه تاثیرات ولري؟ دا 5م کال دی چې په افغانستان کې له 6م صنف نه پورته د ښځو په هر ډول تعلیم باندې بندیز لګېدلی دی. په افغانستان کې واکمن طالبان په دې عقیده دي چې د ښځو له تعلیم نه بغیر هم هر څه سم روان دي او فکر کوي چې په آینده کې به هم دا ډول همداسې هر څه سم رواني. خو د بېلابېلو تحقیقاتو خلاصه بیا بل څه ښکاره کوي او هغه وایي چې که د ښځو مکتبونه همداسې بند پاتې شي نو تر 2030 کاله پورې به افغانان یوازې له همدې وجې هم د دنیا تر ټولو سختو روغتیایي، ټولنیزو او اقتصادي بحرانونو او مشکلاتو سره مخ شي. مثلا دا اوس په روغتیایي برخه کې تازه ښځینه کارکوونکي نه روزل کیږي او اټکل شوی که د بندیز دا لړۍ همداسې دوام وکړي نو له همدې وجې به هر کال د ښځو او ماشومانو مړینه زرګونو ته ورسیږي.
همدارنګه 11,000 پورې هغه استادانې به هم په کور کینی چې تر 2013 کال پورې تقاعد کیږي او د هغوی د ځای ډکولو لپاره به نور داسې څوک نه وي چې حتی تر 6 صنفه پورې هم استادي وکړي. له دې سره به تر 6 صنفه پورې تعلیم هم له مشکلاتو سره مخ شي. ورسره جوخت به 4 میلیونه هغه نجونې هم له مکتب نه محروم شي چې اوس تر 6 صنفه پورې مکتب وای. یونسکو دا خبرداری هم ورکړی دی که چیرته تر 2013 کال پورې مکتبونه بند پاتې شي نو تر راتلونکو لږ تر لږه 15 کلونو پورې به د هغو مسلکي ښځو بدیل پیدا نه شي چې دا وخت د میرمنو د ضرورت په ساحو کې په کار باندې مصروفې دي، چې له دې سره به په بېلابېلو برخو کې لوی انساني او ټولنیز بحران رامنځته شي. او تر ټولو مهمه دا چې د ښځو د تعلیم د بندیز له وجې به افغانان تر 9.5 میلیارډو ډالرو نه زیات تاوان هم وکړي. او دا ځکه چې په راتلونکو 100 کلونو کې به افغانستان سلګونه ډاکټرانې، نرسانې، استادانې، انجینرانې، اداري کارکوونکي او حتی هغه ښځینه چې په شخصي اداراتو کې په کار مصروفې دي او د خپلې کورنۍ یوازینۍ چلوونکي دي له لاسه ورکړي. او په همدې شکل به په افغانستان کې د سړي سر عاید تر ټولو ټیټې کچې ته راولویږي، لږ او غربت به زیات شي او له امله به افغانستان هر کال د عاید له پلوه میلیونونه ډالره تاوان وکړي. نو په همدې خاطر د اقتصاد د برخې نړیوال څېړونکي دې حالت ته په کتلو سره په دې نظر دي چې افغانستان په قصدي ډول د غربت یو بد حالت ته وړل کیږي. خو له دې ټولو سره سره دې حالات د افغان انجونو او ښځو په رواني صحت هم لوی تاثیرات کړي دي او اټکل شوی که چیرته د ښځو په تعلیم باندې دا بندیز په همدې شکل دوام وکړي نو په ډیرو کورنیو کې به د ښځینه او رواني حالت خطرناکې مرحلې ته ورسیږي. همدارنګه په ماشومتوب کې د انجونو ودول به لا زیات شي او د مور او ماشوم د مړینې فیصدي به د پخوا په نسبت ډیره شي. او له دې ټولو سربیره که چیرته اوسنی حالت په همدې شکل دوام وکړي نو په افغاني ټولنه کې به د ښځینهو تعلیم هغه فرهنګ بیخي له منځه لاړ شي چې دا د یوې ټولنې لپاره تر ټولو خطرناک حالت حسابیږي. خو ښه زیری بیا دا دی چې په اوس وخت کې د افغانستان اکثره خلک په دې عقیده دي چې باید ښځو ته د عصري تعلیم اجازه ورکړل شي. په همدې اړه د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو یوه سروې ښیي چې په افغانستان کې 92% خلک له 6 صنف نه پورته د ښځو د تعلیم ملاتړ کوي. او دا ځکه چې دا ډله خلک لږ تر لږه په خپل کورني ژوند کې د ښځو د عصري تعلیم په ارزښت باندې پوه شوي دي. مثلا دوی باوري دي چې ښځه په یوه کورنۍ کې د فامیل د ټولو غړو د صحت ساتونکې ده. تعلیم یافته ښځه په دې پوهیږي چې په کور کې څه ډول پاکوالی مراعات کړي، د ټولو لپاره څه ډول خوراکي رژیم برابر شي او څنګه له بهرنیو امراضو نه په کور کې دننه خلک وساتي، یا د هوا له تغییر سره د بارانونو، سیلابونو، یخنۍ او ګرمۍ پر مهال په کور کې څه ډول تدابیر ونیول شي او د ټولې کورنۍ عاید او مصارف په څه ډول وویشل شي. نو یوه تعلیم یافته ښځه د نورو لویو ګټو سره سره په دې هم پوهیږي چې دا ټول شیان په کور کې دننه په سم ډول مدیریت کړی شي او بالاخره د یوې تعلیم یافته ښځې له وجې یوه خوشحاله کورنۍ رامنځته کیږي او د خوشحاله کورنۍ له امله یوه خوشحاله ټولنه هم رامنځته کیږي. نو هیله ده چې یو ځل بیا ټول په افغانستان کې له 6 صنف نه پورته د ښځو د تعلیم شاهدان واوسو. دا و زموږ د نن ویډیو. هیله ده چې دې ویډیو به تاسو ته د ښځو د تعلیم په اړه یو څه معلومات درکړي اوسي. زه غواړم په دې اړه ستاسو له نظریاتو هم خبر شم چې تاسو د ښځو د تعلیم په اړه څه نظر لرئ او څه فکر کوئ. په لاندې کمنټ کې راته حتما ولیکئ. تر بلې خپرونې د الله په امان.